ازبکستان او چین له افغانستان سره د څه مرسته کړې کولی شي په دې ویډیو کې وګورئ. ازبکستان منځنۍ اسیا کې له بل هر هیواد ډېر په افغان سولې بهیر کې کارنده یا فعال دی. افغانستان کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله اشګوف په تشکند کې له افغان سفیر سره خبرو کې ویلي د کورونا وایرس له امله به د دغه هیواد ترمنځ انساني مرستې او ترانزیت روان وي. په ازبکستان کې افغان سفیر احمد خالد علمي ویل د ازبکستان له لوري خوراکي او روغتیايي مواد د پنجشنبې په ورځ له حیرتان بندر افغانستان ته لیږل کیږي. په تشکند کې افغان سفارت ویلي دي له ازبکستان نه 300 ټنه اوړه 150 ټنه وریجې 50 ټنه شکر یا بوره 50 ټنه غوړي 50 ټنه صابونونه او روغتیايي او خوندیتوب جامې افغانستان ته لیږل شوي دي. قزاقستان د سیمې هیوادونو له لوري د غنمو سرچینه ده. د دغه هیواد غنم په ازبکستان کې وړل کیږي او افغانستان ته رسیږي. قزاقستان د مهال د غنمو صادرات په میاشت کې 2 لکه ټنو ته ټیټ کړي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ ویل د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له چین څخه د طبي وسایلو پیټۍ ترلاسه کړي دي. دا وزارت وایي په دې مرستو کې د کورونا وایرس وسایل، ماسکونه او نور طبي آلې شامل دي. د دوشنبې په ورځ له عربي اماراتو د طبي وسایلو ډک کارګو افغانستان ته رسیدلې ده. د کوټ 19 ناروغي د افغانستان 14 ولایتونو ته خبر شوې چې له پلازمینې کابل او ایران سره پر پوله په پرتو ولایتونو وروسته تېره ورځ په شمالي ولایتونو کې هم ګرځنده بندیز ولګول شو چې ورسره خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی کمیدو اندېښنې پیدا شوې. د عامه روغتیا وزارت ویان واحد مایار وایي د کورونا وایرس د خپرېدو وضعیت ته په کتو هڅه کوي چې د تشخیص امکانات هم ډیر کړي. له تاسو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیده.